وایم چې اونۍ په خیر تېرې سوې وي او تاسو ته د ازادۍ د سلمې کلیزې مبارکي هم وایم او د یو ایکاش سره پیلوو چې د سلو کالو وړاندې روشنفکري مشروطیت او د ترقۍ ارزوګانې او هیلې په همغه قدرت سره که پاتې شوی وی افغانستان به اوس په دې وضعیت نه و. نن زه غواړم د معرفتي نوښت 14 بحث د یو ځانګړي پروفیسور چې اوس هم ژوندی دی او په فرانسه کې او په ټوله اروپا کې تقریبا او په افریقا او امریکا کې خپلې نظري اغیزې لري د ده د بحث او د نظریو په هکله باندې خپل د نن ورځې لیکچر وړاندې کوم. د دې بحث ښه والی او کمال په دې کې دی چې د انسان او غیر انسان منځ کې فرق نه کوي او بل کمال په دې کې دی چې دومره جامعیت لري چې د تاریخ د واقعیتونو او د ټولنې او د انسان د سره پیژندنه ورسره ممکنه کیږي. ټول بحث زموږ د علم د ټولنپوهنې پورې اړوند کیږي. یعنې که تاسو دغه ډول ډلبندۍ وکئ د ټولنپوهنې د بحثونو، دا بحث زموږ د علم ټولنپوهنې پورې مربوط کیږي. یو څه خپلوي او ګاونډیتوب به د امیل دورکهایم د هغه بحثونو سره ولري چې د ښوونې او روزنې اړوند و چې موږ کړی و او لږ څه مو ورته اشاره کړې وه. اما په ټوله کې د علم په هکله باندې د ټولنپوهنې نظر مقدماتي ډول ووایم دا دی چې ډیری ټولنپوهان علم د ټولنې زیږنده بولي. په ټولنه کې منځته راځي، ټولنیز شرایط د علم په منځته راوړلو او منځته راتګ کې اغیز لري. دا ټولنه ده او دا شرایط دي، ټولنیز شرایط دي چې علم جوړوي، شکل ورکوي ورته، اندازه ورکوي ورته، اغیزې ورته ورکوي، قایل کیږي ورته چې دومره د اغیزې وکړي. علم د ساینس په معنا او د معرفت په معنا یو بل بحث دی لږ څه متفاوت. د ټولنپوهنې له نظره دا دواړه اصلا د ټولنې پورې اړوند دي. بېلابېلې ټولنې، بېلابېل وګړي په ټولنو کې د علم سره تړاو لري او په یوې نظریه کې علم ټولنیز جوړ شوی اصل دی، په بلې نظریه کې په تاریخ پورې تړلی دی، مثلا په بلې نظریه کې د ټولنې او د تاریخي واقعیتونو او تجربي واقعیتونو خپلمنځي ډیالوګ نه منځته راغلی دی علم. اما د نن ورځې بحث له دې ځایه پیل کړو، دا به ډېر جالب او جذاب وي. ما دا موارد وروسته کې بیرته اول ته راوړل. پیل له یو ډول مشهور شوي سیاسي تفکر نه کوو. په سیاسي فکر کې یو نظریه ده د سلطې په عنوان، سلطې نظریه. د سلطې نظریه دا وایي چې انسانان او غیر انسانان یا نور توکي په دې د غیر انسانان چې وایي د نن ورځې لیکچر پورې ډېر ارتباط لري. زموږ د نن ورځې د مفکر او ټولنپوه د ادبیاتو یو اصطلاح ده، غیر انسان اصطلاح چې دلته یې کاروو. د سلطې نظریه وایي چې انسانان د ځینو لاملونو په درلودلو سره او په کارولو سره په داسې یو موقعیتونو کې واقع سوي دي چې د خپل د ګټې لپاره یا د خپل د پایښت لپاره بل انسان باید وکاروي او استعمال یې کړي. پر بل انسان باید برلاسۍ ولري، هغه باید کنټرول کړي. د سلطې نظریه معمولا همدا خبره کوي، الفبای ټولې همدا خبرې دي. ځینې انسانان په ټولنه کې شته ده چې په چاپیریال کې د اشیاو او د انسانانو کارول کوي او په دغه ترتیب سره د خپل د بقا لارې چارې ګوري، د پایښت لارې چارې ګوري، د ښه کېدو امکان ځانته ګوري. د سلطې له لارې نه انسانان پاتې کېږي او دوام کوي. دغسې یو نظر دی چې دا همدغه مارکسیستي او کمونیستي نظریاتو همدغه لړۍ اخیستې، لږ نور هم جدي کړې ده، وړې ده ویلي چې هغه کسان چې سلطه لري هغه اقلیت دي، هغه کسان چې سلطه نه لري اکثریت دي، سلطې لاندې دي. بیا نور هم مادي کړی ده وایي چې هغه کسان چې سلطه لري هغه د تولیدي وسایلو په اساس باندې لري او د مادي امکاناتو په اساس باندې، د اقتصادي امکاناتو په اساس باندې لري. او هغه کسان چې تر سلطې لاندې دي هغه د مادي او تولیدي او اقتصادي امکاناتو په نشتون کې د سلطې لاندې دي. هغوی به دغسې یو بحث کوي، بل لور ته ځي. اما د سلطې بحث شته دی. اوس زموږ تیوریسان وایي چې موږ اړیکې د انسان او د انسان لرو خپلمنځي، د انسان او غیر انسان لرو، یعنې د انسان او زموږ په اوسنۍ اصطلاح د اشیاو، د طبیعت، د ټکنالوژۍ، د فزیک په همدې اصطلاح چې طبیعت پورې راګرځي او د نور پدیدو سره د انسان رابطه، د انسان او انسان رابطه، د انسان او غیر انسان رابطه. ښه طرحه داسې شوې ده، ویل شوي دا دي چې تر اوسه پورې برداشت دا دی او د لاتور، برونو لاتور
یا په فرانسوي لهجه باندې بغون و لا توغ وایي ورته. دا زموږ نظریه پرداز د نن ورځې ټولنپوه. د ده بحث دا دی چې د انسانانو ترمنځ د سلطې راپورته شوی تعریف او توصیف سم نه دی. دا چې ډیری فیلسوفانو ویلي دي چې انسانان پر یو بل سلطه لري، یا انسانان په اشیاو سلطه لري، یا په طبیعت سلطه لري، یا طبیعت په انسانانو سلطه یا برلاسۍ لري. انسان په ټکنالوژي برلاسۍ لري، ټکنالوژي په انسان برلاسۍ لري. دا د ټولو منتقد دی. دا وایي دا ټول اصلا غلط دي. تاسو هغه ته دقت کوئ، زما ځینې خبرې نن د مثلا د مارکسیستي افکارو پورې مفاهیمو پورې رانږدې کېږي. دغه قاموس کله کله ورځم د هغو اصطلاحاتو نه استفاده کوم د توضیح لپاره. هلته ویل کېږي چې انسانان په دې خاطر چې اهداف متضاد تعریف کېږي، متضاد اهداف، دوه ډلې جوړېږي، دوه طبقې جوړېږي، او همغه پورتنۍ طبقه کولی شي طبیعت د خپل د نفع لپاره او د خپل دغه طبقاتي ژوند د ساتلو لپاره وکاروي. ټکنالوژي همداسې منځته راغلی، دولت همداسې منځته راغلی، سیاست همداسې منځته راغلی، قدرت په همدغه ځای کې معنا پیدا کړې ده، او ټول د دې له نظره ناسم دي، د نقد وړ دي، د نیوکې وړ دي. هدف هم په لویه کې په مارکسیستي ټول تفکر کې ټول هدف په ټولنیز لحاظ باندې تعادل دی، غوښتنه تعادل باید منځته راشي، عدالت اجتماعي یا ټولنیز عدالت باید منځته راشي. یعنې دا شیان له منځه راشي، دغه طبقات او د سلطه او مثلا دا هغه اړخونه چې یو طرف بل طرف استعماروي او استعمالوي په یو معنا سلطه لري، دا باید له منځه راشي. اما په ټوله کې یو فلسفي اصطلاح ورته د خلاصون ده، رهایي. اصلا که یوه پوښتنه د مارکسیزم نه وکړو چې تاسو څه غواړئ د انسانانو نه، موږ غواړو انسانان خلاص شي له دغې غلامۍ، بردګۍ، تړون، مجبوریت او تابعیت، اطاعت، د دغه ټولو نه خلاص شي. د ټول شیان هغه ځای کې معنا ورکوي او معنا ورکړې ده چې بې عدالتي په انسانانو کې منځته راوړې ده. دا خبرې مې د مارکسیزم په هکله باندې کوم. اما دلته هم همدغسې رنګ بوی لري. دلته هم غوښتنه دا ده، لاتور غواړي ووایي چې انسانان په غلطې پیژندنې سره، معرفت دی د علم ټولن پیژندنه ده، په غلطې پوهېدنې سره ګمان کوي چې خپله په طبیعت برلاسي دي، ګمان کوي چې طبیعت په دوی برلاسی دی، ګمان کوي چې دوی ټکنالوژي کاروي، درګرده ابزار او وسیله ده ورته، ګمان کوي چې دوی د ټکنالوژۍ تر تاثیر لاندې دي، لکه څنګه چې هالیوډ ته فلمونه هم جوړ کړي دي. دې بحث ته هم تاسو کله نه پوهېږم راغلي یې که نه یې راغلي چې ټکنالوژي ورو ورو خپل اختیار اخلي، خپل واک اخلي، او مثلا انسان د انسان په مقابل کې بیرته ودرېږي. داسې بحثونه شته ده. دی غواړي ووایي چې دغه ټول ډول برداشتونه ناسم دي. په ادامه کې توضیح کوم. ښه، دا سلطه ده. سلطه یعنی یو ډول برلاسۍ ستاسو په سر شته، په هر ډول څه وي. یو ډول تاسو مجبور یې د یو چا نه اطاعت وکړئ، د یو چا فشار او زور ومنئ، نابرابري یو ځای کې ومنئ، او د هغه شتون د سلطې په سر شتون دی. داسې یو بحث. لاندیز نه نقد کوي او وړاندیز یې. دا ښاغلی برونو لاتور دی، د فرانسې مشهور ټولن پیژندونکی، انسان پیژندونکی، او د دوه درې خبرو په خاطر، دوه درې دریځونو په خاطر ډېر جنجالي شنونکی بلل کېږي. یو دا دی چې د ټولن پیژندنې او د نورو بحثونو ترمنځ ګډون کوي، او کله کله راځي مثلا اقلیم پیژندنې ته، کله راځي مثلا ځمکپوهنې ته، کله راځي ټکنالوژۍ ته، کله راځي سیاست ته، او کله راځي ټولن پیژندنې ته. اما د ده له نظره دا بیل بیل شیان دي نه په دغه معنا. که ستاسو په یاد وي، موږ په تیر درس کې د ادګار مور نظریه کې وویل چې دا پدیدې په تخصصي او غیر تخصصي ډول سره ویشل صحیح نه دي. دلته په یو بله معنا سره دي دا ویشل. دی په جون 22 کې زیږېدلی دی، 40 کال، او شهرت د هغو تیوریګانو په خاطر ده چې ټولن پیژندنه کې او تقریبا ټولو علومو کې ورکړي دي. 40 کاله د علم د ټولنپوهنې متخصص او څېړونکی پاتې شوی. او واقعیت دا دی چې زما لپاره هم ډېر جالب و، چې دا دوه ډېر جالبې نکتې لري چې د ده نه د ده په د 40 کلن فعالیت کې د ساینس متخصصین، څېړونکي او ساینټسټان سخت ویرېدلي دي او ډار شوي دي. هر ور د سره په عذاب پاتې شوي دي. د ده بحث د هغوی لپاره ننګونکی و. هغوی به داسې موقعیت کې واقع کول چې د خپل شهرت، د خپل لیاقت، د خپل لابراتوار او د خپل نتایجو او څېړنو نه به راحت نه و. هغوی به ویل چې اصلا لاتور بل کار نه کوي، علم بې اعتباره کوي.
علم ساينس به اعتباره کوي او د هڅې په دغه ډول سره غوښتل چې دفع کړي له ځانه اما د خپل تاثیر وکړ د خپل په وینا باندې زه هغه وخت ځوان وم او همدغه ډول انتقادي موضوع مې خوښېده چې ترسره یې کړم او ویې کړم او همداسې مې وکړل په فرانسه کې د ساینتیستانو غرور مات کړی و 40 کاله مبارزه و 40 کاله وروسته بیرته ساینتیستانو ته راغلي و چې موږ سره مرسته وکړه څنګه دا اعتبار بیرته اوس جوړ کړو بله جالبه نقطه د په هکله دا ده چې دی د یوې داسې کورنۍ نه دی چې هغه د ځمکې سره د کروندې سره او زراعت سره د تخنیک او صنعت سره د ټول سره رابطه لري او د کوچنیوال نه دا موارد له نږدې نه لیدلي دي همدې لپاره دی وایي زه علاقمند یم چې ځمکپوهنه باندې پوه سم اقلیم پېژندنه وکړم او علاقمند یم چې د چاپېریال په بحثونو کې پوه شم تر پاکستان دروي ښځې مشر ده دا هم ډېره جالبه ده اصلي تمرکز پر ساینس دی پر تخنیک دی سیاست او پراختیایي مطالعات لکه مخکې مې چې ویل ازادي په مارکسیزم کې یوه غوښتنه ده یو هدف دی چې انسان آزاد سي له دغه ډول بردګۍ دی وایي له دغه ډول غلطې ویشي او غلطې پوهېدنې نه باید خلاص او آزاد شو موږ داسې رقم ته پوهېدلي یو چې فکر کوو چې علت و معلول شته دی دلته په دې مجموعه کې علت و معلول نشته دی فکر کوو چې حاکم و محکوم شته دی فکر کوو چې یو برلاسی دی بل لاس لاندې دی حال دا چې داسې نه دی انسان او طبیعت انسان او ټکنالوژي انسان او سیاست انسان او تاریخ انسان او علم ټول له یو بل سره داسې ډول سره اړیکې لري چې یو بل سره مرسته کوي او د دوام او بقا لامل ګرځي نه یو بل کې ورکیږي نه په یو بل برلاسی لري نه په یو بل د یو بل سره په تفاوت په دغه بڼه مطرح دي چې یو یې پاس راځي یو یې ښکته بلکې د یو د بل تر څنګ راځي او ټول په دغه معنا سره نه تفکیک کیږي یو بل نه تاسو انسان له تاریخ نشئ بیلولی تاریخ له انسان نشئ بیلولی انسان له طبیعت نشئ بیلولی طبیعت له انسان نشئ بیلولی ټکنالوژي له انسان نشئ بیلولی انسان له ټکنالوژي نشئ بیلولی ټولنه له انسان نشئ بیلولی وګړي نشئ بیلولی وګړی له ټولنې نشئ بیلولی یو ځای کې یو څرک د دې لري چې تاسو هغه مشکل هغه بنبست او هغه جدي پوښتنه چې په یو ځای کې مو درلوده چې وګړی مخکې دی که ټولنه هغه ځای کې د دغه پوښتنې ځواب په یو ډول زما په برداشت پکې مطرح کیږي تر یو ځای اصلي بوختیاوې د چلند شبکې په عنوان باندې یوه نظریه لري یا د عامل شبکه یوه نظریه ده چې مونږ انسانان فعالیت کوو او اشیا هم فعالیت کوي عاملین دي مونږ او اشیا ټول شبکه‌ایي ډول په یو شبکه‌ایي محیط کې واقع یاستو یو بل سره چلند کوو او اشیا هم همدغسې ټولنیز دي لکه مونږ یو همدغسې شهروند دي لکه مونږ یو او ټولې پدیدې مجموعاً منځته راځي ګډون کوي یو برخه اخلي تر څو یو مجموعه ترنه جوړیږي ادامه کې توضیح کوم ده د مډرنیستي پوهې نقد هم دی هغه ځای کې چې یو جالبه بحث دی زه نه پوهېږم تاسو د مډرنیزم په هکله باندې څومره مطالعه کړې ده یو باریکه نقطه لري د مډرنیستي برداشتونو یو برداشت او یو قرائت دا دی چې مډرنیزم یو تاریخي مرحله ده په اروپا کې چې دغه مرحلې سره داسې ښکاره شوې ده چې انسان له طبیعت نه واټن اخیستی فاصله یې اخیستې طبیعي نه دی پاتې شوی او طبیعت سره نه دی پاتې شوی صنعت غیر له طبیعته دی داسې یو بحث دی هلته صنعت سره پاتې شوی دی ټکنالوژۍ سره پاتې شوی دی اشیا یې ځان ته ساختګي کړي دي په همدغه عامه اصطلاح باندې دستوري کړي دي ځان ته او خپل یې مصنوع کړي دي ځان ته صنعت دی که نه خپل یې ځان ته اشیا مصنوع کړي دي او جوړ کړي دي او ګمان یې کړی دی چې په دغه دوره کې ګمان کړی دی چې له طبیعت پرته کولی شي خپل ژوند او بقا ته ادامه ورکړي د په بېلابېلو برخو کې دغه ډول د مډرنیزم دغه ډول پېژندنه ممکنه ده شته دی وایي اصلا په همدغه ځای باندې زه نیوکه لرم اصلا په دې ډول سره مډرنیزم واقع شوی نه دی یو کتاب لري مفصل موږ هیڅکله مډرن نه وو دا د کتاب عنوان دی موږ هیڅکله مډرن نه وو یعنی انسانان هیڅکله له طبیعته بیل نه وو په دغه معنا چې دوی وایي له طبیعته بیل نه وو کتابونه یې دا عنوانونه نه ښکاري چې ډېر جنجال برانګیزه دي مثلا دی څو کاله راځي یو څېړنه کوي د ساینسي او د ساینسپوهانو د ازمایښت ځای او څېړنتون چې څرنګه ساینسپوهان راځي خپلې څېړنې په لابراتوار کې او خپلې ازموینې ترسره کوي ازمایي هر څیز او د هغې قوانین او هغه د دوی په اصطلاح باندې د طبیعت قواعد او سنن را کشف کوي او پیژني یا وړاندې کوي دغه جریان کې دی ازموینځاییز ژوند وایي یعنی هغه ژوند چې په لابراتوار سره په اړوند اعتبار او فعالیت ترسره کیږي
ښه په ادامه کې وایم جالبه ده چې دی زه دې نقطې ته غوسه دی او په کار دی همیشه چې ساینټسټانو ځان د ټولنې نه بیل ګڼلی، یو خپل فعالیت بیخي ځانګړی ګڼلی، دوه فکر کوي ټولنه دوی ته محتاجه ده، درې څلورم دوی ګمان کوي چې د ټولنې د بقا لامل هم دوی دي او د ساینس په تکیه فکر کوي ټول خلک ټول وګړي د ټولنې او ټولنه په تاریخي مراحلو کې خپل دوی ته اړتیا لري او دوی د نړۍ او د ټولنې یوازینی د نجات اړخونه او لوري دي. په همدغه ډول برداشت باندې دوی تر پایه پورې انتقاد او نیوکې لري او هیڅ ساینټسټ نه مني چې دی د ټولنې نه بغیر دی، د ده سیاسي ګرایشونه، اعتقادات، مذهبي باورونه د ده په نتیجه باندې تاثیر ونه کړي. دی وایي باید ډېره ښایسته جمله ده باید ساینس پوهان دا جرأت ولري چې صریحا اعلان کړي چې زه په کوم مذهب یم، په کوم سیاسي ګرایش یم او کوم ډول اعتقادات او باورونه لرم، ځکه د ده باورونه د ده د علمي نتایجو نه بیل نه دي او نشي کېدلی چې د علمي نتایج وړاندې کړي او داسې مونږ قانع کړي یا لږ تر لږه داسې یو منطق منځته راوړي چې وایي زما اعتقادات او زما ګرایشونه په دې نتیجه باندې تاثیر نه لري. له دې نه وړاندې دی بله خبره کوي، دی وایي چې دی علم او علمي نتیجې ترمنځ او هغه په ذات کې استنکزات ولري، د هغه په ذات کې سیاست موجود دی. سیاست په خپله په علم کې دی، علم په خپله سیاسي ذایقه لري، امکان نه لري چې تاسو له سیاست نه دا بیل کړئ، امکان نه لري چې له مذهبي اعتقاده دا بیل کړئ، امکان نه لري چې د یو بل ګرایش او احساس چې انسان لري بیل وګڼئ مطلق ده او د هغې نه باندې بیا وکاروئ. بناء ټول علوم چې منځته راغلي دي جهتمند منځته راغلي دي، د ځینې کسانو په تایید منځته راغلي، د ځینې کسانو په رد منځته راغلي، د ځینې اعتقاداتو په وړاندې کولو سره منځته راغلي، د ځینې اعتقاداتو په نقدولو له منځه وړلو سره منځته راغلي دي. په دې خاطر خو دا معتدل نه دي، په دې خاطر خو دا بېطرف نه دي. دا علت دا دی وایي چې د دې علت دا دی چې مونږ فکر کړی دی چې علم بېله شبکه ده یا بېله هستي ده او دا بېله هستي له ټولنې پرته منځته راځي. د دې د وینا په زمینه کې زه دا وایم مګر همدا ساینټسټان هم دې ټولنې نه وو روزلي، په هره ټولنه کې چې دوی څېړنه کوي همغه ټولنې روزلي دي. همدا ساینټسټان له خپل ځانه سره د همدې ټولنې تاریخ نه لري تر شا، د همدې ټولنې تاریخ تر شا لري. همدا ساینټسټان مګر پلار و مور نه لري، پلار و مور مګر معتقد انسانان نه وو، ونډې نه درلوده په دې ټولنه کې. همدا ساینټسټ مثلا د کورنۍ یو غړی نه دی، د کورنۍ د دې ټولنې واحد نه دی، په دې ټولنه کې یو لوری یو طرف نه لري، کاملا طرف لري. دغه ډول پوزیټیویستي مفکوره چې موږ د امیل دورکهایم په بحثونو کې ما مطرح کړې وه، پوزیټیویزم مفصل یا تحصل ګرایي یا په لاسته راوړنې باندې باور درلودل. پوزیټیویزم یعنې دا چې هغه روشونه تاسو وکاروئ چې مستقیم تاسو مخکې له مخکې نه پرې باور وکړئ چې ملموسه څرګنده او ښکاره حاصله او نتیجه درته لري، په همغه باندې باور درلودل. دی وایي هلته مسله دا وه چې څېړونکی له خپلې موضوع بیل دی. څېړونکی څوک چې څېړنه کوي او هغه نتیجه چې رااخلي د دوه بیل شیان دي. کولی شي څېړونکی په نتیجه باندې هیڅ تاثیر ونه لري، اما د ده د نظریاتو پر مخکې زه دا وایم مګر څېړونکی په یو ژبه باندې دا بیان نه کوي. دا ژبه د چا ده؟ د کوم ځای نه کړې ده؟ دا ژبه د ټولنې ده او په ټولنه کې زده کړې ده. ژبه هیڅ کله هم صاف او شفافه نه ده. ژبه همیشه لوری لري، همیشه پانګې لري، محتوا لري، محتوا طرف لري او معتدل نه دي په دې معنا سره. یعنی حتما په د نابرابرۍ پلویان دي. کلمات، جملې، اصطلاحات په ژبه کې دا خبره ده. هیڅ ساینټسټ بیا هیڅ د علم منځته راوړونکی او څېړونکی حق نه لري دې ډول بې پلویتوب یا بې پرېتوب ادعا وکړي یا خپل بحث په همدغه کچه په همدې مقام ارائه کړي. موږ هیڅ کله موډرن نه وو. علم په عمل کې د وروستی کار او وروستی کتاب دی چې فوق العاده مهم دی. د علم او د عمل ویش هم په دې بنا سره دی نه مني. ځینې ګرایشونه دي، مثلا اختیارواله چې فکر کوي انسان اختیار لري د طبیعت، د ټکنالوژۍ، د تاریخ، د ټولنې، د نورو پدیدو. دا اختیارواله ده. یا مثلا ټولنه اختیار لري د وګړي، یا وګړي اختیار لري د ټولنې. دا اختیار باوري ده یا اختیار ګرایي ده. د یو مجموعه د فکرونو او د فرمولونو ده. یا ورسره څنګ کې وسیله باوري ده. موږ داسې فکر کوو چې مثلا طبیعت د انسان وسیله ده، وسیله د انسان د طبیعت وسیله ده. یا مثلا تاریخ د
مثلا د یو ځانګړي سیاسي فعالیت وسیله ده یا سیاسي فعالیت د ځانګړي تاریخ وسیله ده. دا وسیله باوري ده چې یوه پدیده د بلې لپاره وسیله ګڼل کېږي پکې. همداسې جبرواله همداسې ذاتواله. جبرواله یعنې انسانان په داسې موقعیتونو کې یا پدیدې په داسې موقعیتونو کې واقع دي چې فورمولونه ورته د مخکې نه تعین شوي دي او د فشار لاندې دي، مجبور دي چې دوی په هماغه مسیر چې ورته ټاکل شوی دی په هماغه باندې چلند وکړي. او بله ذاتواله ده چې په خپل ذات کې اشیا چې پیدا شوي دي ذات لري. داسې په دې کې بحث هم دا ده، باور هم دا دی. اشیا چې پیدا شوي دي، انسان چې پیدا شوی دی، بل هر شی چې پیدا شوی دی یا موجود دی ذات لري. ذات یعنې دا چې د ده د لاره او مسیر چې دی باید طی کړي هغه د ده د قوانین د ده د ژوند قوانین او څرنګوالی ټول په دې ذات کې د ده شته. بناءً د خپل مسیر د خپل منځ نه راخلي، خپل ذات نه راخلي. هغه څه چې موږ په باندې تاثیر کوو یا نور په باندې تاثیر کوي یا چاپېریال پې تاثیر کوي د ده په غیر ذات یا په فلسفي اصطلاح باندې د ده په عرض باندې ده یا فروعاتو باندې ده چې تاثیر کوي. ښه دا د دې ټولو مخالف دی په دغه ویشه کې. ایلویل یو څوک دی، فلورمن دا هغه څوک دی چې مثلا د دغه نظري ګرایشونو طرفداران دي او انسان په همدغه ګرایشونو کې پیژني او بحث وړاندې کوي په رابطه یې. مګر دی د دې ټولو مخالف دی. هغه خو لا په یو طرف د طبیعت او ټکنالوژۍ په هکله باندې چې کوم بحث وړاندې کوي نن هم زه علاقه لرم او راټول کړي مې د مواد د ټکنالوژۍ د مثال لپاره چې موږ د لاتور نظریه غواړو وپوهېږو په باندې څنګه ده د ټکنالوژۍ مثال باندې ښه پوهېدلی شو. همدغسې د علم په هکله تاسو کارولی شئ، د طبیعت په هکله یې کارولی شئ، د تاریخ په رابطه یې کارولی شئ، د ډېر نور شی د دین په رابطه یې کارولی شئ، د نورو شیانو په رابطه هم همداسې. موږ د ټکنالوژۍ په رابطه کاروو. هایدګر چې د 20مې پیړۍ تر ټولو مشهور فیلسوف دی او ډېر ستر فلسفي شخصیت دی د آلمان، په هغه باندې هم دی نیوکه لري. هایدګر یو کتاب لري، ګمان کوم که زه اشتباه ونه کړم عنوان دی د له ټکنالوژۍ پوښتنه یا د ټکنالوژۍ اړوند پوښتنه، داسې یو شی. ټکنالوژي څه ده؟ دی د ټکنالوژۍ خپل هایدګر د ټکنالوژۍ په رابطه باندې ذات باوری دی. دی وایي ټکنالوژي ذات لري، یعنې خپل نسلونه لري. مخکې چې پیل شوی ده خپله لړۍ یې درلوده، پیلنۍ پخوانۍ ډېره کلاسیکه ټکنالوژي وه، هغه په وار نسل په نسل دور په دور بدله شوې ده. اوس هم د همغه ذات یعنې د همغه قوانینو او اصولو مجموعه چې دی په منځ کې خپل لري، ټکنالوژي د همغو په واسطه دوام کوي، پاتې کېږي. انسانان فقط او فقط واقعیت بخونکي دي، تحقق بخونکي دي، نه منع کولی شي نه تغییر ورکولی شي، له منځه یې وړلی شي، نه ایجادولی شي، بلکې په خپله ټکنالوژي په خپل ذات کې د خپل د دوام او بقا لپاره خپل منځ نه راوځي او دوام پیدا کوي لکه نور شیان چې دي. د نسل اصطلاح ما خپله ورته وکاروله. زما په باور لکه مثلا تاسو چې د انسانانو نسل لرئ، د حیواناتو نسل لرئ، همدغسې دی وایي د ټکنالوژي نسل هم باید موجود وي زما د برداشت مخې. هایدګر هم د ټکنالوژۍ په رابطه دغسې باور لري، اما دی ټول دغه نقدوي. دغه ټول باورونه د ده له نظره غلط دي او ناسم دي، ځکه چې انسان یا طبیعت یا ټکنالوژي یا تاریخ یا علم یا بله هره پدیده په یو ځای کې واقع کوي، یا جبر کې واقع کوي، یا په ذات کې واقع کوي، یا په اختیار کې واقع کوي، یا په مثلا وسیله باورۍ کې. د وسیله باورۍ په رابطه یې ځانګړی فکر او مفکوره ده. اوس وګورئ ټکنالوژي څنګه تحلیل کیږي. په هماغه څلور برخو کې مې چې وویلې، ارادي برخه کې، جبري برخه کې، وسیله باورۍ کې، ذات باورۍ کې. دا د ټکنالوژۍ په رابطه نظریات دي چې شته دي همدا اوس. ټکنالوژي په رابطه څلور ډوله خلک فکر کوي. دغه څلور ډوله فکرونه دي. ځینې فکر کوي ټکنالوژي د انسان د ارادې په سر باندې منځته راغلې، د انسان طرحه ده، کارکړنې انسان ورته تعینوي، د انسان طرحه ده، انسان منځته راوړې، د انسان د ارادې نه منځته راغلې ده. اما د انسان اراده کاملا خپلواک او مستقله نه وه. د انسان اراده د هغو شیانو نه چې ټکنالوژي جوړه کړه، د هغو قواعدو اصولو او سننو چې په دې اشیاو کې دي او په دې طبیعت کې شته دی، د هغو تر تاثیر لاندې وه، هغو محدوده کړې وه. دا اراده باوري ده. د ارادې له لارې د ټکنالوژۍ منځته راتګ دغسې دی. طرحه د انسان ده، کارکړنه انسان ورته تعینوي، اما په کارولو او استفادې او محدودېدو سره د هغه څیزونو چې شته دی، د هغه څیزونو چې ده ټکنالوژي جوړه سوې ده. دا یو باور دی ټکنالوژۍ په رابطه، یو نظریه ده. دوم جبر باوري ده. په دې کې لکه مخکې مې چې وویلې انسان فقط او فقط
ګوري ورته او تحقق ورکوي او واقعیت یې منځته راوړي. هستي شته ده د ټکنالوژۍ. ټکنالوژۍ په دې نظریه کې له مخکې له نورو پخوانیو ټکنالوژیو نه منځته راغلی اصل دی، یو پدیده ده په خپل ځان کې د دوام هغه لري لاملونه لري. جبرن دا باید وي، څوک یې منع کولی نه شي. موږ فقط ورته شکل ورکړی دی او هستۍ ته مو د خپل دورې سره برابر بیلګه ورکړې ده او تحقق پیدا کړی ده زموږ پښتون. دا یې دویم چې هایډګرام همداسې باور لري. دریم وسیله باوري ده چې موږ تاسو ډېر په دې خبر یو پوهېږو. موږ تاسو ټول فکر کوو چې ټکنالوژي د انسان په لاس کې یو وسیله ده. موږ تاسو ټول فکر کوو دا ټلیفونونه چې موږ سره دي دا زموږ د لاس او زموږ د اختیار وسیلې دي او مطلقې وسیلې دي چې موږ کله یې غواړو کاروو یې هماسې. کمپیوټر همداسې دی، کمرې همداسې دي، پروجکتور همداسې دی، برق همداسې دی، موټر همداسې دی، تیاره همداسې ده. ټول دا هغه ټکنالوژي ده چې انسان پې باندې برلاسی دی او دا فقط او فقط د وسیلې په توګه د انسان په لاس کې دي. دا بله نظریه ده د ټکنالوژۍ په رابطه چې موجوده ده. آخري ذات باوري ده. ذات باوري ده دا چې په دې کې داسې ګمان کېږي چې ټکنالوژي ذات لري، ماهیت لري، بې ماهیت او بې هویته شی نه ده، لوری لري او انسانان ورسره کولی شي کار وکړي، اما هغه لوری چې په ذات کې شته ده هغې ته جهت نشي ورکولی، همغه سره به ورځي، همغه سره به ورځي او ادامه پیدا کوي. ښه، دا څلور نظریې دي. ډېری فیلسوفان په دې باور دي، په دې څلورم کې ذات باوري دي د اشیاو په رابطه، ټکنالوژۍ په رابطه هم همداسې، د طبیعت په رابطه هم همداسې، د ډېرو نورو شیانو په رابطه هم همداسې. لاتور څه وایي؟ ښه، د دغو څلورو هغه ته وګورئ، عنوانونو ته وګورئ، د دې ډلبندۍ ښکاري. دوه نظریې موږ داسې یو موقعیت کې واقع کوي چې فکر وکړو ټکنالوژي خپلواکه ده او مستقله ده، د انسان له اختیاره وتلې ده. دوه نورې نظریې موږ سره داسې مرسته کوي چې وپوهېږو ټکنالوژي د انسان په اختیار کې ده. یوه یې مطلق په اختیار کې ده په دې دوو نظریو کې او بله یې محدوده په اختیار کې ده، اما په اختیار کې ده. دغه ډول سره بیل شوي دي. دلته یو جمله سره کومک کوي پوه شئ. ښه، دې ټولو نظریو ته په کتلو سره، دې وضعیت ته په کتلو سره لاتور وایي زه غواړم دا شی ثابت کړم چې سلطه ناممکنه ده. تاسو د هیڅ څه شي برلاسیتوب په بل باندې او سلطه په بل باندې نشي ثابتولی. هغه څه چې موږ ورته نوم د سلطې ورکړی دی دا سلطه نه ده، دا رابطه ده، دا اړیکه ده چې اشیا یې خپل منځ کې لري. هیڅ شی، هیڅ پدیده، انسان ته هم کله وخت شی وایي، هیڅ شی چې دلته نړۍ کې موجود دی پر بل باندې برلاسیتوب نه لري. یعنې د بله اړخه په بله ژبه کې ووایم، اشیا سر په سر نه دي ویشل شوي، څنګ په څنګ جوړ شوي دي. هستي داسې ده. دغه ټوله دنیا چې تاسو ګورئ دا څنګ په څنګ پېژندل کېږي او موجوده ده. خو موږ ته یې معرفي کړې ده سر په سر، یعنې که یوه نه وي او د یوې غوښتنه نه وي دا بله نشته. موږ داسې زده کړي دي، فورمول داسې زده کړی دی چې که دوه پدیدې موجودې وي، یوه یې مختاره وي، یوه یې مستقله. معنی دا ده چې دا مختاره پدیده چې خپل اختیار خپله لري، خپل قوانین خپله لري او همغه تعمیلوي او پرې باندې عمل کوي، وړاندیزي همغه تطبیقوي. دغه بلې پدیدې ته چې ورسره خوا کې روانه ده او ورسره مربوطه ده، دې ته هم همدا لوری ورکوي او جهاد ورکوي. همدغه ځای کې سلطه منځته راغلی ده. دی وایي چې زه پوښتنه کوم چې ولې مو دغه دویمې پدیدې اختیار ترې اخیستی، یا ولې مو لومړۍ پدیدې ته اختیار ورکړی په پوهېدنه کې؟ ولې موږ داسې پوه شوي چې د اوله پدیده مطلق مختاره ده، اختیار لري، خپل واک لري خپل. ولې پوه شوي چې د دویمه پدیده هیڅ اختیار نه لري، د بل په لاس کې ده. تر څو چې د دې ډول فورمولیک پوهېدنې نه راشو ټولنې ته فکر وکړو چې ښه یو تعداد انسانان برلاسي دي، نور انسانان ښکته دي. یا د انسانان مثلا په یو قرارداد کې داسې واقع شوي دي چې ټول باید اطاعت ترې وکړو او سلطه مو ورسره منل ده. دی وایي د سلطې منل اصلا در دې مخکې یوه مقدمه لري، زما د برداشت مخې یوه مقدمه لري. هغه مقدمه دا ده چې موږ ته علم بل ډول معرفي کړی دی، پوهه یې دغه ډول معرفي کړی، پوهه یې د سلطې سره ګډه معرفي کړې. موږ چې پوه شوي یاستو، موږ قانع شوي یاستو چې باید یو تعداد کسان زموږ باندې برلاسي وي، یو تعداد کسان موږ باندې باید حاکم وي، یو تعداد کسان باید اطاعت وکړي، یو تعداد کسان باید مثلا بې عدالتي ومني. په دغسې وضعیت کې موږ واقع کړي یاستو. البته ځینې وخت چې دا ډول توپیرونه ولولو او دا ډول نظري ولولو د مارکس دغه ویش نه ډېر خوښ نه پاتې کېږو. هغه ویش سره د دې چې کېدلی شي واقعیتونه ولري او په واقعیتونو کې تمثیل شي او ثابته شي،
د دې سره سره هم یو تاریخي لوی روایت دی چې کولی شي ترې سړی مخ واړوي. کیدلی شي نړۍ دومره ناعادلانه او بې انصافه چې دی معرفي کوي نه وي. کیدلی شي په همدې واقعیتونو چې موږ یې لرو په دې باندې شک وکړو چې هغه نظریه په باندې ثابتېږي تر څو بله نتیجه ترې واخلو. اوس موږ د اشیاو په رابطه د اشیاو د پیژندنې په رابطه دوه نمونه یا دوه اصطلاحات یا کلمات درلودل. موږ فکر کوو چې اشیا یا خپلواک دي مستقل یا اړوند دي غیر مستقل مجبور. ولې دا دوه؟ ولې اشیا باید تنها یوازې مجبور واوسي یا خپلواک واوسي؟ کولی سي اشیا نه مجبور واوسي نه خپلواک، نه د جبر لاندې واوسي ستاسو د واک لاندې او نه په خپله پر تاسو واکمن واوسي. د ټول اشیا د نړۍ انسانان هم داسې دي. انسانان هم کیدلی شي په یو بل باندې پرته له دې چې موږ په دغه ویشه باندې بعضې انسانان قوي او بعضې انسانان ضعیف معرفي کوو، بعضې انسانان اغیزناک او بعضې انسانان اغیزمن معرفي کوو، یا بعضې انسانان برلاسي او یو تعداد نور لاس لاندې معرفي کوو. کیدای شي داسې نه وي. دغه اصطلاحات چې موږ دلته لرو دا د پیله نامنصفانه اصطلاحات دي او واقعیت لکه څنګه چې دا موږ ته نشي معرفي کولی. بله تاسو خو همدا اوس هم چې د ډول پېژندنه کوئ غواړئ یو کلمه ورته ولرئ لکه د دې کلماتو غوندې. دی غواړي چې همدغه ته ورسیږي. کیدای شي دا کلمه وي که نه وي ورته. اما موږ سره دا مرسته کوي چې له دغه دوو پېژندل شوو نړیو ورهاخوا واوړو. مثلا موږ ته په انساني علومو کې چې حتی طبیعي علوم هم داسې منځته راغلي دي ویل شوي دي چې یو سبجکټیویزم دی یو ابجکټیویزم دی، عینیت او ذهنیت. دغه ډول ویشه د نړۍ چې دکارت پورې مربوط کیږي، دکارت فرانسوي فیلسوف تاریخ پورې مربوط کیږي. د ده هڅو آیا واقعا نړۍ لپاره ګټه کړې ده؟ موږ په دې وسمن کړي یو چې وپوهېږو چې موږ ځینې شیان په ذهن کې لرو، ځینې شیان د باندې لرو. مثلا بیا راشي مثلا نور مکتبونه پکې ځای پیدا کړي په دې خلا کې یو تعداد ووایي چې مطلق ذهن نشته دی، هر څه چې شته همدغه عینیت د باندې دا واقعیتونه دي. یو تعداد راشي برعکس ووایي چې هېڅ واقعیت نشته دی، هر څه چې شته دی زموږ خیالات دي، زموږ ذهنیت دی. دا ډول قضاوتونو ته ولې رسېدلي یاستو؟ او د ده د بحثونو په رڼا کې زه کولی شم ووایم چې دا قضاوتونه ټول یا افراطي دي یا تفریطي. بلې صحیح ده، هغه هم دا مرزونه له منځه وړي که نه، نه مني په دغه ډول سره، دا صحیح نه دي. دا هڅې باید له سره وکړو. نړۍ په دغه دوو ډولو نه ده ویشل سوې چې ښکاره او ناښکاره وي. اشیا فقط دوه ډوله نه دي چې څرګند او ناڅرګند، قوي او ضعیف، صحیح دی، یا ذهني او غیر ذهني. بله صحیح دی. د یو دوه مرکې مې د ولیدې، هغه مرکو کې دی ډېر وخت خاندي، دا هم ډېره یوه نښه ده جالبه، خاندي. کله چې پوښتنه ترې کېږي دی خاندي. دی وایي چې زما لپاره ډېر عجیبه ده، زه همیشه خاندم په دې چې دا خبرې چې کوم واقعا تاسو ټول لپاره ډېر تعجب آور دي او د اوس دپاره درته د منلو وړ نه دي، ځکه فضا ټوله دغه ډول سوې ده، لکه چې ګورئ دا ډول سوې ده. نړۍ موږ ته ویشلې ده په ذهن او عین. که همدغه ډول ویشه نه وای د دومره نور وروستي د علم په نامه باندې بوختیاوې به نه وې کېدای شي. دی په کانت باندې نیوکه کوي، وایي کانت اصلا د کانت خپله چې شته دی هغه په سبجکټیویزم کې دی، ذهنیت کې دی، عینیت کې کانت نشته دی. فقط عیني بحث یا نومن او فنومن مطرح کوي. هغه نومن په دې خاطر مطرح کړی دی یا فنومن کې زه اشتباه ونه کړم، عینیت په دې خاطر مطرح کړی څوک ونه وایي دی واقعګران نه دی، ریالیست نه دی. دا څه رقم لوبه ده؟ دا د پېژندنې لپاره څه رقم لوبه ده واقعا؟ دا خو په خپله له پیله یو ډول غلطي ده چې د بلې غلطۍ لپاره غواړو موږ وکاروو ده د ده د بحثونو په رڼا کې. ښه، یو تیوري ده اکټر نیټورک تیوري یا ETN، همداسې کېږي ANT وبخښئ ANT. دی وایي په دې کې شبکه یا نیټورک او اکټر یا چلند کوونکی همیشه واقع دی. چلند کوونکی یوازې انسان نه دی، چلند کوونکی ټول اشیا دي، ټوله نړۍ ده، ټوله هستي ده، ټول اشیا لکه انسان غوندې هویت لري او ماهیت لري، په ټولنه کې غړیتوب لري د ټولنې.
جالبه جمله ډېره جالبه جمله دا ده چې کېدای شي وروسته کې رام سي دلته ماته اوس را یاده شوه وایي چې ما کېدای شي هیره کړي چې دا څټک و چې زه بل انسان کړم دا څټک و چې زه بل انسان کړم هغه کسان چې په دغه بڼه د ټکنالوژۍ نه انکار کوي دوی د څټک دا بله خوا نه ده نیولې یا نه ده لیدلې معنا یې دا ده چې موږ په یوازې په یوې برخه کې فکر کړی دی چې موږ دغه څوک یو چې نن یو هېڅکله تر ټولو ډېر زیات بریدونه یې په ټولنپوهنه باندې دي ټولنپوهنه نشي کولی له ټکنالوژي او طبیعت پرته بحث مطرح کړي او تحلیل وکړي نشي کولی اصلا دا روش غلط دی بناء موږ انسانان او اشیا ټول یو ماهیت او یو هویت لرو او ټول یو بل سره چلند لرو په شبکه کې واقع یاستو ټول یو بل سره په شبکه کې واقع یاستو د اشیاو په صفت یا د انسانانو په صفت او په دغه وضعیت کې چې موږ عمل کوو ترسره کوو یعنې که وغواړو نړۍ وپېژنو په دغه تیوري کې دغه ډول باید وپېژنو ټول اشیا چې موږ پېژنو یو هویت لري د انسان تر څنګ سلطه پکې نشته تر څو چې بل او نوی معرفت منځته راشي د سره وپېژنو نړۍ انسان او هستي ښه په دې نظریه کې څه دي دا نظریه د واقعي ژوند پیژندنه ده د واقعي ژوند پیژندنه د واقعي ژوند په عنوان باندې مقاله هم لري واقعي ژوند هماغه دی چې اشیا پکې د انسان سره رول لري او تاسو ترې صرف نظر نشئ کولی مونږ د بحثونو په رڼا کې وایم مونږ ډېره لویه مغالطه په دې کړې ده چې ډېر اشیا زمونږ په ژوند کې رول لري مونږ فقط بیان کړي نه دي په تاریخ کې فکر مو کړی چې رول نه لري فکر مو کړی چې نشته ده مثالونه د ډېر جالب مثالونه لري مثلا یو صنف کې استاد درس ورکوي پروجیکتور روښانه دی هیڅ چا فکر نه دی چې دلته پروجیکتور هم په دې درس کې شریک دی هر کله چې غلی کېږي یو ناڅاپه ټول متوجه کېږي چې پروجیکتور هم دلته و که نه زموږ د درس سلسله ټوله خرابه کړه لکه بل مثال زه اوس وایم مثلا یو څوک په یو مسیر کې ډریوري کوي روان دی د مثالونه باید اشیاو سره په نظر کې ونیسو یوازې انسان نه یوازې چلند کوونکی یوازې یو موجود لکه اګوست کونت چې ویل یا مثلا ماکس ویبر چې وایي یا مثلا امیل دورکهایم چې وایي هسې نه ده یو څوک ډریوري کوي په یو مسیر کې روان دی د یو ښایسته ځنګلونه تېرېږي او په دې عین مسیر کې چې په ډېر چټکتیا سره روان دی د محیط او چاپېریال نه خپل په کتو سره خوند اخلي د ده دا سرعت او دا تګ د اشیاو په واسطه په یو مجموعه کې ممکن سوی ده چې ټول پکې خپل اجتماعي رول ترسره کوي اجتماعي رول ترسره کوي یو وخت د دغه جریان کې په همدې ډېر سرعت کې دی ګوري چې موټر څه مشکل پیدا کوي کوشش کوي چې ودرېږي ټول ورسره ټول اشیا ورسره یو لاس کېږي مرسته کوي چې ودرېږي دی چې کله درېږي دی هغه څه ته متوجه کېږي چې مثلا د په همغه جریان کې د تګ له پامه غورځولی و د هغه اجتماعي رول دی مثلا د موټر یو وسیله ده یوه برخه ده د موټر یو پرزه ده د هغې پرزې اجتماعي رول له پامه غورځولی و دی چې کله دغه ټکان سره مخ کېږي بیا متوجه کېږي چې اشیا موږ سره اجتماعي حضور لري او اجتماعي شتون لري له دې منکر نشو منکرېدلی او سترګې ترې نشو پټولی دغه دوه مورد نور هم اشاره کوم بیا وقفې ته ورځو نړۍ د ګډو هویتونو شبکه ده هغه که انساني وي که غیر انساني هیڅ دغه ویش اخلاقي کوئ مه ښه او بد مه بدلوئ لومړی او دوم باندې مه بدلوئ قوي او ضعیف باندې مه توصیف کوئ دا همغه اصطلاحات دي چې زموږ علم ته لوری ورکوي موږ دې په ځای چې په واقعیت باندې هغه ډول چې دی او یو متعادلې دنیا باندې پوه سو په نامتعادلې دنیا باندې پوهېږو دې نظریې نه په استفادې سره کولی شو ووایو دغه د ناعادلانه وضعیت چې د نړۍ په کچه شته دی په دغه وضعیت باندې شک وکړو کیدای شي داسې نه وي موږ داسې پوه سوي یو په دې دلیل چې په دغه بهیر کې د پوهېدلو موږ د ځینو اشیاو رول ته پام نه دی کړی او موږ د خپل ځان نه مخکې هغه بحثونه چې نړۍ دغسې معرفي کوله او یوازې یو اړخ په نظر کې نیوه یا جبر والا مثلا یا اختیار یا ذات باوري یا کوم بل څه نړۍ یو ډول په خپل اصول سره برابره معرفي کوله موږ د همغه باورونو تر تاثیر لاندې واوسو او نړۍ وپېژنو په همدې ځای کې کیدای شي ستونزه ولرو دا دی هم انسان ټکنالوژیکي موجود دی هم ټکنالوژي انساني پدیده ده دا دواړه یو د بل د وجود برخې دي تاسو انسان پرته له ټکنالوژۍ نشئ معرفي کولی ټکنالوژي پرته له انسانه نشئ معرفي کولی
ټکنالوژي پرته له انسان خپل هویت نشي ښودی. څه شی ده؟ انسان پرته له ټکنالوژي، د نن ورځې انسان پرته له ټکنالوژي خپل هویت نشي ښودی چې څه شی ده. بناء ټکنالوژي انسان دغه سره تړلی دی یو بل سره، او عین وخت کې همدغه ما لکه مخکې چې ویلې دا فرمول کولی شي طبیعت ته هم انتقال کوي. مونږ پرته له طبیعت خپل ځان نشو تعریفولی، طبیعت هم پرته له مونږ نه معرفي کېږي، پرته له انسانه نه معرفي کېږي. ما بل ورځ یو مطلب لوست، که زه هغه نوم رانه هیر وي، یو جالبه مقوله وه د چاپېریال پوهنې په هکله، د لاتور د نظریې شرحه کوونکو لیکلې وه. آیا بیزوګانې پرته له انسانه که انسانان ټول ختم شي له منځه لاړ شي د ژوند کولو تمه او هیله درلودلی شي؟ دوی کولی شي پرته له انسانه خپل ژوند ته په همدې نړۍ کې دوام ورکړي. مونږ په دغه بیولوژیکي او فیزیولوژیکي او نړۍ پېژندنه او ژوند پېژندنه کې داسې پوهېدلي یو چې دا مستقل دي هر یو. اما آیا د دوی له منځه تګ د انسانانو له منځه تګ نه دی؟ د طبیعت له منځه تګ نه دی؟ لکه د ډېرو نورو پدیدو او موجوداتو له منځه تګ چې نن د انسان ژوند له مشکل سره مخ کړی، او موږ هغه تهدید احساسوو چې خپل نشتون پکې زموږ د نشتون پکې معرفي کېږي او تعریف کېږي. موږ په وړو وړو مثالونو چې مثلا یو وخت یو رباط یا یو وخت یو اتومات بم یا یو ټوپک د کارتون په لاس یا د رباط په لاس باندې انسان ته راوړل سوی د خپل جوړونکی له منځه وړی دی، په دې باندې دا نتیجه نه سو اخیستلی چې ټکنالوژي علیه انسان ده یا ټکنالوژي خپل واک اخلي د انسان په مقابل کې. یو فلم دی که تاسو لیدلی، نه پوهېږم ما نوم هېر دی، یو فلم دی داسې ښکاروي چې انسان راځي اوس رباط جوړوي، راتلونکي جنګونه به د رباط په واسطه کېږي د خلکو د وګړو. ښه اوس تاسو ماته ووایئ چې په دې کې اول زمینه دا ده چې د چا به جنګ وي، چا سره؟ د انسانانو یو بل سره جنګ دی، هغه کاروي رباط کاروي، صحیح دی؟ بیرته نتیجه چې به چی اخلي ترنه بیرته برعکس هلته خو انسان سلطه ښکاري که نه، دا ټول غلط دي د نظریې. بیرته په ادامه کې همدا فلم بیرته دا ښکاروي چې ټکنالوژي ورو ورو خپل کوډ خپله پیدا کوي. رباط د یو کوډ په اساس باندې ریموټ په اساس باندې چلېده او چلیږي. هغه کوډ باندې چې خپله دی هوښمند دي که نه سمارټ دي ټولې، خپله چې خپل کوډ باندې خپله پوهېسي، بیا دې په ځای چې جنګ وکړي خپله بل لاره ځان ته انتخابوي، دې په ځای چې هغه دښمن وولي بل څوک ولي، ځکه خپل اختیار خپله اخلي که نه. دې فلم سره دوی غواړي ثابته کړي چې ټکنالوژي داسې خطرناک ځای ته تللې ده چې کېدلی شي د انسان په ضد وکارول شي او خپل اختیار د انسان نه واخلي. د ده له نظره وایي دا هغه ډول کاذبه او غولونکې آګاهي ده د نړۍ په کچه باندې چې غواړي انسانان له حاشیې د مرکز نه حاشیې ته وباسي یا د یو معتدل حالت نه یې وباسي. موږ باید ونوځو دې وضعیت سره، موږ باید شناخت بدل کړو د هغه نه، د نړۍ نه خپل اړوند. څه غواړي ووایي؟ یعنې غواړي ووایي چې انسان ټکنالوژي خپل اختیار لري. خو ما وویل څلور نظریې دي، یوه دا ده چې یو شمېر انسانان فکر کوي چې ټکنالوژي خپل اختیار لري، اما نه 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 اجازه راکړئ، اما دغه ټول غلط دي. یعنې که فکر وکړي چې مطلق انسان د ټکنالوژي اختیار لري دا هم صحیح نه ده. که فکر کوي چې ټکنالوژي خپل اختیار لري دا هم صحیح نه ده. دی وایي چې د دې ټولو مشترک ګډه پدیده او ګډ رول دی. ټکنالوژي هماغومره انساني ده لکه څومره چې انسان پېژنئ، انسان هماغومره ټکنالوژیکي دی لکه څومره چې ټکنالوژي پېژنئ. دغسې ده دا وضعیت. ټکنالوژي پرته له انسان منځ ته نه ده راغلې، پرته له انسان یې دا وده نه ده کړې، دې وضعیت ته نه ده رسېدلې. او انسان هم پرته له ټکنالوژۍ دغه څوک نه دی لکه نن چې دی. ټکنالوژي انسان بدل کړی دی، صحیح دی؟ بناء دا دواړه یو بل سره دغه ډول رابطه لري، یو بل سره څنګ په څنګ دي، دې په ځای چې یو بل سره مقابل کړي. زما د لیکچرونو یو ډېره مهمه او بنسټیزه مسأله دا ده چې مونږ خپله ټولنه چې کله دقت کوو د اشیاو مقابله پېژندنه منځته راغلې ده. مونږ ته نړۍ داسې معرفي شوې ده لکه تقابلي پدیدې مقابله کې دي یو بل سره. مونږ ته نړۍ متضاده معرفي شوې ده، متقابله معرفي شوې ده، یو بل سره په وهلو ټکولو کې معرفي شوې ده او متناقضه معرفي شوې ده. حال دا چې داسې نه ده. ما د اډګار مورن هغه څېړنه چې د امریکا په رابطه کول تاسو ته په تېر درس کې وویل، امریکا کې دین او سیاست بیل نه دی تعریف شوی، یو شی ګڼل شوی، هېڅ مشکل نشته ده. زرګونه ډلې شته چې زرګونه ډول دینونه لري، فکر کوي چې په سیاست په قدرت کې سره مشترک دي، هېڅ مسله نشته که ولو چې اعتقاد بیل دی. اما په دغسې یو ټولنه کې چې دین داسې شی ګڼل شوی دی چې د قدرت د هستۍ او ذات سره بیل دی، یو ډله داسې جوړه شوې ده چې د سیاست مخالفین دي، یو ډله داسې جوړه شوې چې سیاست مطلق باید موجود نه وي ځکه همدا دین کفایت کوي، خپله سیاست هم دی. یو ډله داسې جوړه شوې ده چې سیاست باید کفایت وکړي، دین ته هېڅ ضرورت نشته، عامو خلکو ته وي باید دی. دغه ګرایشونه د بې اتفاقۍ پاخه ګرایشونه دي چې موجود دي، او دا یوه زاویه د دې و د حل لپاره معرفتي زاویه ده، یعنې پوهه غلطه شوې ده. مونږ غلط پوهېدلي یو چې دا پدیده دغسې شی ده، یا یو بل سره متقابله ده، مقابل کې ده، متضاده ده یو بل سره، یا متجانسه نامتجانسه ده، یا مثلا
له منځه وړونکې متناقضه ده یو بل سره چې یوه یې تاسو یوه باندې ګوته ږدئ د بل له منځه وړئ مثلا دواړه شی تاسو نشئ تاییدولی دوه یا څو پدیدې یو ځای کې یو وخت کې نشئ درلودلی موږ دغسې پوه شوي یاستو په نړۍ یعنې مثلا موږ همدغه ځای کې چې تاسو دقت وکړئ د مثالونو لپاره په دې وطن کې وایم یو څوک علم انتخاب کړي آیا هغه جهل ټول له منځه وړی نه که نه یو څوک چې جهل اختیاروي هغه واقعا ټول علم له منځه وړی داسې نه ده هر انسان همغومره چې عالم دی همغسې یو کچې پوره جاهل هم دی برعکس خو موږ خو یو څو پدیدې یو څو نښې یو څو نمونې په ځینې کارونو کې ګورو او دومره لویې نتیجې ته نه اخلو چې فکر کوو چې انسانان دوه ډوله دي عالمان او جاهلان دا ویش اصلا په دغه ځای کې غلطېږي ټول انسانان په اوږدو کې چې تاسو وګورئ ټول انسانان داسې برخې لري داسې رګونه لري چې هغه د پوهې رګونه دي داسې رګونه لري چې هغه د جهل رګونه دي دغسې باید وګورو مسیر سره د لاتور په نظریه کې لاتور وایي چې پدیدې او انسانان څو رګه دي زموږ مشهوره اصطلاح ده څو رګه دوه رګه چې وایو موږ څو رګه دي یعنې څو مسیرونه لري په خپل منځ کې دننه هغه چې موږ د باندې هغه متناقض معرفي کړي دي د خبرې که وروسته که وکړو ښه به ویزایم صحیح ده زه به دا تکمیل کړم ټکنالوژي د انسان د ماهیت یوه برخه ده انسان د ټکنالوژۍ د ماهیت یوه برخه ده بنا ان دوی دغسې سره شریک دي موږ د کیفي علم پیژندنې په رابطه هم دا بحث در ووایي چې آګاهي یا پوهاوی د انسان د وجود یوه برخه ده تاسو ترې نشئ بیلولی یو اصطلاح لري سوشیو ټکنیکل اشیا او انسانان زه د پوهېدلو لپاره بیلوم او که نه اشیا څه وایم کفایت وکړي باید انسانان هم پکې شامل دي اشیا سوشیو ټکنیکل دي ټول اجتماعي او تخنیکي دي په عین وخت کې فني دي هماغسې اجتماعي دي په عین وخت کې اجتماعي دي هماغسې فني دي تخنیکي دي دی وایي وروستۍ جمله کې د خپله جمله یې ده چې هېڅ تر ټولو ډېر ساده حرکت هم چې دا په ټولنه کې هغه تخنیکي دی موږ ټولنیز غیر تخنیکي یا غیر ساینسي یا غیر ټکنالوژیکي حرکت بیخي نه لرو بناً تر دې کې چې پورې دا یو بل سره ګډ او نږدې دي یو بله اصطلاح ده مذاکره اشیا د یو بل سره مقابله نه لري همدغسې مې وویلې اشیا یعنې انسانان هم پکې شامل دي مقابله نه لري یو بل سره او مناقضه هم نشته چې یو بل نقص کړي له منځه یوسي د دوی په هستۍ کې مذاکره موجوده ده یو بل ته ورپیادېږي یو بل سره حضور پیدا کوي یو بل سره خواپخوا کېږي یو بل سره ادامه ورکوي مذاکره ده گفتگو د خپل منځ کې د اشیاو مذاکره دغه معنا ورکوي مذاکره یعنې پدیدار کېدل څرګندېدل حضور پیدا کول تاثیر ښودل خپل وضعیت او وجود بیانول خپل راتلونکي بیانول همدغه د اشیاو ترمنځ په ټولو کې همدغه ډول رابطه شته ده د دې نظریې هدف دا دی چې انساني او غیر انساني ټولنه وپېژني انساني او غیر انساني توکي چې په ټولنه کې شته دي دا ټول وپېژني کولی شي ووایي چې تیږې هم ټولنه کې شاملې دي کولی شي ووایي چې ټول مصنوعات د ده په اصطلاح په ټولنه کې شامل دي د دغې یو پېژندنه ده چې دا په یو شبکه‌ایي ډول پیوند اخلي یو بل سره او د انسان د ژوند او د پوهېدنې لپاره چې اهداف یې دي د هغو لپاره هڅې کوي په دغه ډول سره یې وپېژنو یو شبکه‌ایي پیوند ده د اشیاو ترمنځ دا رقم تفکیک چې مونږ کړی دی دا تفکیک معقول تفکیک نه دی په تاریخ کې مونږ انسانانو په تاریخ کې ډېر پخوا نه د اشیاو سره د حالاتو سره له تاریخ سره له علم سره له نورو پدیدو سره معاوضه کړې ده معاوضه په دې معنی چې ځینې شیان هم ورکړي دي ځینې شیان هم ترې اخیستي دي ځینې شیان مو ورکړي دي ځینې شیان مو ترې اخیستي دي همدې په خاطر نن ورځې ټوله هستي د نړۍ چې موجود ده همدا اوس د نن ورځې هستي هم انساني ده هم ټکنالوژیکي ده هم طبیعي ده هم دغه ټولو پکې معاوضه کړې ده ټولو پکې خپلې برخې ورکړي دي طبیعت په تاریخ کې برخه ورکړې ده ټکنالوژي په تاریخ کې برخه ورکړې ده علم په تاریخ کې برخه ورکړې ده انسان په تاریخ کې برخه ورکړې ده بالاخره دغه نن ورځې چې دا نړۍ چې د تاریخ نه نن منځ ته دغسې راغلې ده دې کې د ټولو ونډه ده د ټولو برخه ده تاسو نشئ کولی په دا ډول خانۍ او اربابۍ فکر وکړئ چې انسان په ټولو باندې برلاسی دی یا یو بل شی په انسان باندې برلاسی دی او دا ډول سلطه په پام کې ولرئ د نورو رول په تاریخ کې چې معاوضه یې کړې ده له پامه نشئ غورځولی د پدیدې د طبیعت د تاریخ د ټکنالوژۍ د بل هر څه
مثلا تاسو ټولنې فرد په رابطه هم دا ویلی شئ وګړي په ټولنه کې د ټولنې د ټولنیز کېدو لپاره یا د ټولنې د هستۍ لپاره ونډه ورکړې ده تاسو دغه ونډه له پامه نشئ غورځولی لکه څنګه چې ټولنه هغه ته فردیت ته ونډه ورکړې ده دا هم له پامه نشئ غورځولی په تاریخ کې دا ډول معاوضه شوې ده او دې معاوضې مرسته کړې ده چې نن را جوړ شي تاریخ یو دی فقط دا چې موږ بېلابېلو بڼو باندې ویشو دا معقول نه ده او دا موږ سره مرسته نه کوي د یو پېژندنې لپاره د یو مرحلې د طی لپاره تاریخ فقط یو تاریخ دی د ټولو هستیو پیوند شوی او مشترک تاریخ دی ټولو پکې ونډه درلودلې ده پکې اغېزې درلودلې دي متاثر شوي دي او راغلي دي دغسې لکه ستاسو د انسانانو په رابطه خبرې کوئ کارل مارکس به وایي انسان تاریخ جوړوي که تاریخ انسان جوړوي بلې انسان تاریخ جوړوي خو هغه ډول نه چې خپله یې غواړي هغه ډول یې جوړوي لکه تاریخ یې غواړي دا د هغوی قضاوت د تاریخ په رابطه اما دا وایي بیخبنا او مخبنا هېڅ شته نه اصلا زیربنایي و روبنایي ژباړل شوې اصطلاح د کارل مارکس چې ده ځینې شیان اساسي دي ځینې شیان غیر اساسي دي ځینې شیان دا نور جوړوي علت معلول رابطه مثلا یا یو بل ډول رابطه ځینې شیان شته مثلا د به ویل اقتصاد چې دی زیربنا دی یا د تولید وسایل دا زیربنا دي دا جوړوي دا نور شیان مفکوره ستا څنګه جوړه شي مثلا عقیده دې څنګه جوړه شي قانون دې څنګه جوړ شي د ژوند اسلوب دې څنګه وي فرهنګ دې څنګه وي ارزښتونه دې څنګه وي د ټول د هغه اقتصادي تولید په اساس باندې تعینېږي په کارل مارکس کې یو دغسې مفکوره کې چې کمونیزم او مارکسیزم وړاندې کوي ولې داسې نه ده تاریخ ولې په دا ډول ویشئ په اصل غیر اصل قوي و ضعیف په دا ډول ولې ویشئ دا صحیح نه ده اصلا ټولو پکې ونډه درلودلې ده تاسو د ډېرو ضعیفو چې موږ همداوس موږ سره همداوس حضور نه لري زموږ په ذهن کې د هغه اشیاو رول او ونډه ولې له پامه غورځوئ موږ خو د اشیاو سره مذاکره کوو که نه یو وخت لکه مخکې مې چې مثال د پروجکتور ویل یا د موټر مو ویل یو وخت چې تصادم وکړو بیا پوهېږو یو وخت چې یو پېښه وشي بیا پوهېږو چې بل شی مې رول درلود یو بلې پدیدې هم په دې بهیر کې رول درلود موږ همیشه انسانانو همیشه اشتباه دا کړې ده چې نورې پدیدې هم د ټولنې او د تاریخ له پامه غورځولې دي په جریان کې او هر کله مو چې دا له پامه غورځولې دي د تاریخ په بلې مرحلې کې مو د هغو برخه بیرته ورکړې ده او په همدغه رقم سره د تاریخ روان دی د دې په ځای چې دا ټول معتدل او حاضر وګڼو په همدې کې په همدې بهیر کې چې همدا اوس یو ځینې دا اصطلاحات وګورئ قدرت حاکمیت معیارونه او مقیاسونه سلسله مراتب لرېوالی نږدېوالی بریالیتوب ټاکنې رولونه هر اصطلاح چې بله وي دا پرته له طبیعته معنا ورکوي په هغه اصطلاح چې تاسو مثلا فزیک وایئ پرته له فزیکه دا شیان معنا ورکوي دا ټول ټولنیز دي انساني علومو کې موږ بېلوو ده موږ فکر کوو چې مثلا سلسله مراتب دي سلسله مراتب پرته له تخنیک او ټکنالوژۍ معنا ورکوي هېڅ معنا نه ورکوي قدرت پرته له ټکنالوژۍ او وسایلو معنا ورکوي هېڅ معنا نه ورکوي پرته له طبیعته دا شیان معنا نه ورکوي بناء دا اصطلاحات او دا مفاهیم موږ په غلطې د په اصطلاح موږ په غلطې او په یو بل ځای کې داسې کارول دي لکه واقعا د ټولنې یو بېله دنیا موجوده وي او هغه له طبیعت نه جلا وي او له ټکنالوژۍ نه جلا وي مثلا د نورو برخو نه کاملا بېله وي حالا چې دا ټول سره ګډ دي کاملا ټول سره ګډ دي زموږ مخکینیو فیلسوفانو دا ویشه کړې ده او موږ یې مغالطې کې غورځولي یو موږ یې په داسې وضعیت اخته کړي وو هغه اصطلاح چې تاسو ګورئ سوشیالایزډ نن هومن غیر انساني هغه پدیدې چې اجتماعي دي او اجتماعي شوي دي ټولې پدیدې اجتماعي دي موږ سره ټول اشیا اجتماعي دي موږ سره ونډه اخلي رول لري لکه دا اشیا تاسو ګورئ دا ټول اجتماعي دي موږ سره په ګډه دلته رول اخلي که نه برخه اخلي ټولنه خو د همدې اشیاو نه جوړه ده که نه انسان هم پکې یو شی دی لکه دا نور اشیا ښه زموږ په ذهن کې کیدی شي د امیل دورکایم یا د اګوست کونت یا د هغه نورو جامعه شناسانو هغه شاخصونه ډېر برجسته وي چې د انسان په رابطه یې وایي مثلا وایي انسان ماکس ویبر وایي انسان نیتمند موجود دی نیت لري اشیا کیدی شي نیتونه لري داسې انسان قصد لري هغه قصدونه لري انسان آینده بیني لري راتلونپوهنه لري اشیا کیدی شي راتلونکې پوهنه ونه لري دوی وایي دا ټولې کیدلی شي غلطې وي کیدلی شي دا ټولې کیدلی شي دا اشیا هم همدغسې وضعیت ولري موږ په دې خاطر چې سلطهي فکر کوو اصلا په دغه قاموس باندې غږیږو په دغه اصطلاحات غږیږو په دغه تفاوت باندې غږیږو په یو ځای کې مثلا دیني بحث هم چې دی تاسو لیدلی دی که نه چې وایي انسان اشرف المخلوقات دی په ټولو مخلوقاتو باندې برلاسی دی یعنې په څه معنا یعنې نړۍ ټوله د ده لپاره ابزار او وسیله ده هغه وسیله یې هغه کې راځي حشیان نور خپل ذات نه لري هر ذات چې لري هغه باطل دی یا د انسان په لاس کې د انسان د ارادې لاندې بدلیدونکی دی هېڅ مثلا نه دی ښه
یو مفهوم دی څورګوالی. څورګوالی یعنې دا چې یو هر شی کولی شي د ده رول ته په کتو سره خپل اجتماعي وضعیت د دې په کتو سره چې دغه شی په کوم ځای کې موقع دی واقع دی او لږ دقت سره په دغه فرمول چې راتورې وایي هر یو شی کولی شي موږ ته سره دی چې موږ سره په دې لار روان ده د لار لنډونې امکان راکړي. هر یو شی کولی شي او همدغه ټکنالوژي ده ټوله. ټکنالوژي توصیف ده، پدیده نه ده. ټکنالوژي د دغه وضعیت توصیف ده، بیان ده چې موږ مثلا کولی شو زمان را لنډ کړو، کولی شو مکان را لنډ کړو. صحیح دی؟ د لنډولو څورګوالی په اشیاو کې شته، په انسان کې هم شته، په نورو اشیاو کې هم شته. یوه برخه موږ ته راکموي، یو ځای کې چې موږ کولی شو یا موږ مجبور وو پرته له دې زیات ورته پرداخت وکړو یا زیاته انرژي ورکړو یا زیات وخت ورکړو یا زیات ځای ورته ورکړو، هغه یې راکم کړی دی. موږ نه په کم ځای کې په کم وخت کې او په کم لګښت کې یو کار کېږي راته. دا د ده څورګوالی ده او ټولو اشیاو کې دا شی شته. دا خاصیت او دا ټکنالوژي صفت ده، دا په ټولو اشیاو کې شته. موږ ځینې کارولي دي پیژنو یې، ډېر نور هم نه دي کارولي نه یې پیژنو، کیدای شي ترې موږ کړي یو. په دې خاطر دا څورګوالی ده. انسان او ټول نورې پدیدې دا خاصیت لري چې څورګوالی خپل وکاروي او څو اړخیز چلند ترسره کړي او مسیر لنډ کړي. مثلا پوښتنه ده ټکنالوژي اوس صرف یوه وسیله ده که د دې بله اصطلاح ده واسطه ده؟ وسیله ده که واسطه؟ د وسیلې او واسطې منځ کې فرق موجود دی. واسطه ستاسو اختیار مطلق نه مني، په همغه نسبیت باندې چې راتورې وړاندې کوي د ټولو اشیاو وضعیت مني. اما وسیله ستاسو اختیار مني. ستاسو په لاس کې وسیله یعنی مطلق ستاسو د اختیار خادمه، هیڅ حرکت ستاسو له خوا کې پرته نشي کولی. موږ داسې فکر کوو چې دا ټول وسایل دي زموږ د ژوند، وسایل یعنی زموږ د اختیار مطلق د اختیار لاندې دي، موږ یې کاروو درګرده. د واسطې فرق څه کې دی وایي؟ د واسطې فرق په دې کې دی چې تر وسیلې چې اشیاو ته تغییر ورکوي. لکه څنګه ستاسو هغه هدف لرئ د یو وسیلې یو شی منځ کې دی ستاسو د هدف تر منځ، د هغه په واسطه غواړئ هدف ته ورسیږئ. همدغه چې تاسو دا کاروئ چې خپل هدف ته ورسیږئ، دا مطلق ستاسو فرمانبرداره نه ده. دا کولی شي ستاسو هدف کې تغییر راولي. هدف کې چې تاسو کله ورسره ادامه ورکوئ د دې له لارې نه غواړئ خپل هدف ته ورسیږئ، دا په دې هدف باندې ستاسو غوښتنه باندې تاثیر لري. ستاسو هدف کیدای شي پای کې بل شی سي. دا یو. دوهم ستاسو چلند کیدلی شي بدل شي. یعنی کوم روش تاسو انتخاب کړی دی د دې په حضور او شتون سره، د دې په وساطت سره ستاسو چلند بدل شي. او بل دا چې په دې اشیاو کې چې تاسو استعمالوئ د خپل هدف لپاره مخکینی تاریخ او د انسان تجربې پرتې دي، هغه ذخیره شوي دي. بلاک باکسینګ ورته وایي. هغه بکسه ده چې ډېر خطر سره هم حافظه لري او ساتي دا ټول شیان په تاریخ کې. او دا په دې زموږ په چلند او زموږ په اوسني وضعیت رول لري، تاثیر لري، اغیز لري، نشي ترې منکرېدلی. اوس دا مخکې وایو څلور ډوله توضیح لري دا د واسطې مفهوم. واسطه مونږ او نړۍ او ټول اشیا یو بل سره په اړیکه کې دي او ټول یو بل ته د اړیکې لپاره واسطې لري. واسطه زموږ په اجتماعي معنا کې هم همداسې یو شی ده. تاسو پام کړی دی کله چې واسطه راځي هغه وضعیت چې پرته له واسطې نتیجه کېده د یو کس لپاره، هغه وضعیت او هغه هدف کې تغییر راولي. مثلا تاسو کېدلی شي کانکور کې ناکام شوي وئ چې داسې دې نه شي، اما چې کله مو واسطه راوستې ده دغه نتیجه بدله شوې ده. واسطه په نتیجې باندې تاثیر لري. یا میانجیګري چې مونږ اصطلاح لرو خپل منځ کې، مونږ چې وکیل مدافع نیسو یا یو بل نماینده نیسو یا دریم ګړی مونږ وایو، دوه کسان خپل منځ کې لانجه لري یو بل سره چې غواړي حل کړي، دوی خو په خپلو خاصو اهدافو باندې چې لري یو بل سره چې غواړي یو بل نه په همغه باندې ولاړ دي. کله چې دریم وګړی د وساطت په صفت راځي منځته، د ده رول نه تاسو انکار نشي کولی، که شی وي که انسان وي. دی چې کله راځي تاسو دواړو کې کموي، کیدای شي ستاسو یو برخه کمه کړي، کیدای شي تاسو کمه کړي، او تاسو مجبور یې چې ویې منئ. یعنې په اهدافو کې هم تغییر راولي، په روش کې هم تغییر راولي. وساطت یوازې وسیله نه ده. مونږ فکر کوو چې نړۍ وسیله ده، حال دا چې نړۍ واسطه ده. دا ډول وپېژنئ، نړۍ واسطه ده او زمونږ د غوښتنو ترمنځ، زمونږ او زمونږ د اهدافو ترمنځ، زمونږ او زمونږ د نورو اشیاو ترمنځ ورسره رابطه لرو، پر دې اغیز لري.
نه مطلق چې په سلطه ولري نشته. تاسو په چی باندې مطلق سلطه لرئ؟ کېدای شي په هېڅ چی باندې مطلق سلطه ونه لرو. اجازه راکړئ دا توضیح کوم. واسطې په وسیله بل نه 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 د واسطې په شتون دی که نه منځ کې زموږ واسطه ده. زه ورته چې خبرې کوو د غږ په واسطه زه خبرې کوم، د ژبې په واسطه خبرې کوم. آیا ژبه زما هغه غوښتنه چې عمیقا زه غواړم د اوس ته ورسوم هماغه شی رسوي که محدودوي بدلوي؟ نه بدلوي، مګر حتما یې بدلوي، شکل ورکوي بل ډول. ځکه په جګ غږ وغږېږم تاسو یو معنی ترې اخلئ، په ټیټ غږ وغږېږم بل معنی ترې اخلئ، که دې خوا وګورم وغږېږم بله معنی ترې اخلئ. حال دا چې تاسو سره غږېږم ګورئ د دوو رابطه ده یو بل سره. دا رابطه که مطلق رابطه ده وسیلې وای باید هیڅ تغییر نه وای کړی. هماغه شی چې ما غوښتل مطلق هماغه باید تاسو ته انتقال شوی وای، تاسو باید پوه شوي وای. حال دا چې دقیقا دا برعکس ده قسم د واسطې په بنا ده. اوس ګورئ څو ډول وساطت لرو موږ. ټرانزلیشن دا ډېره جالبه اصطلاح ده، د ترجمې وساطت. دی وایي د اشیاو ترمنځ رابطه شته ده او دا ټوله رابطه د ترجمې رابطه ده. اشیا په مستقیم ډول سره نه پیژندل کیږي نه ترلاسه کیږي. اشیا د ترجمې له لارې نه ترلاسه کیږي او موږ زموږ لاسرسی ورته ممکن کیږي. اشیا هماغه ډول چې دي هغه ډول نه دي ترلاسه شوي، هغه ډول چې ژباړل شوي دي ترلاسه شوي دي، ترجمه شوي دي. ترجمه شوي دي یعنی یو ډول پوهېدل شوي دي، ورسره اړیکه نیول شوې ده. دا ډېره جالبه اصطلاح ده. دا کیدلی شي موږ په یو څه پسې واوسو، لرې نه موږ یو څه وپېژنو هغې پسې واوسو، یا یو ارمان یو غوښتنه لرو هغه په ذهن کې زموږ چې تعریفوي هغې پسې لاړ شو واوسو. مثلا زه غواړم چې په فلسفې باندې پوه شم، زه غواړم فیلسوف سم، مثلا زه غواړم تاجر سم، یو هدف یو غوښتنه. تر څو هلته رسېږو دغه تجارت زما په ذهن کې ترجمه کیږي، زه ترجمې ته د تجارت رسېږم. کیدلی شي هغه شی چې ما اول کې هغه تصویر درلود هغه هېڅ نه وي، بل شی وي، ولې زه به تاجر شوی یم که نه. همدا وایي چې تاسو ته اول خو ژباړه ده، ستاسو منځ کې ترجمه ده. د ترجمې اصطلاح حتی ډېره ښه ده. ستاسو منځ کې ترجمه کیږي اشیا، رابطه داسې ده. دویم کمپوزیشن دی، شکل ورکول کیږي. دا ډېره مهمه اصطلاح ده. اشیاو ته شکل ورکول کیږي، دا بله واسطه ده. د واسطې یوه بڼه دا ده چې کله چې اشیا خپل منځ کې رابطه لري او دا رابطه د واسطې له لارې نه کیږي، کولی شي دواړو ته د دواړو هارموني بدله کړي، د دواړو آهنګ او وزن بدل کړي یو بل سره. دا د کمپوزیشن دی، شکل بدل کړي د دواړو اشیاو یو بل سره. لکه مثلا تاسو دوه رنګونه چې یو بل سره ګډوئ دواړه نه پاتې کیږي، دریم شی ته جوړیږي. صحیح دی، دا کمپوزیشن کې تغییر راغی. په نورو فرمولونو چې موږ ګورو کېدای شي بله نتیجه ولري، بل شی یې وګڼو. اوس تیز او انټي تیز سنتیز ته لاړ نه شئ، هسې نه. په دغه بنا په دې فرمول د ذخیرې وساطت بلاک باکسینګ، هره واسطه چې همدا اوس زموږ ترمنځ او د اشیاو ترمنځ شته ده، دا واسطه ذخیره ده د یو مجموعې چې مخکې نه تاریخ کې تېره شوې ده، انسانانو پکې زحمت ویستلی دی. دا ذخیره خپل وساطت د خپلې ذخیرې د مخې کوي. څومره زیرمه لري، څومره ذخیره لري دا واسطه، هر څومره چې ډېر اطلاعات او ډېر اغېزه او ډېر فشار پکې موجود وي، اغېزه دواړو خواو ته ډېره بدله ده، متفاوته ده او رابطه ډېره ځانګړې ده، بل ډول ده. اخري د استازیتوب وساطت، اشیا یو د بل یا انسانان یو د بل سره په اړیکه کې د وساطت له لارې حضور پیدا کوي، دوام پیدا کوي، بقا پیدا کوي یا بدلیږي، بل ډول کیږي. تر ټولو ډېر ښه مثال د ترافیک څراغ دی. په خپله د ترافیک په ځای چې باید ډریور سره رابطه ولري، اشیاو سره رابطه ولري چې کنټرول کې ښار څراغ راځي هماغه کار کوي. دا د وساطت د هغه وساطت دی، د استازیتوب وساطت دی. د دغه بل کس استازیتوب کوي دا څراغ هلته دی. مخکې هغه کس که 8 ساعته یا 10 ساعته دا کار کولی شو، اوس د ټکنالوژي یا د وسیله راغلې ده دایم لپاره. هغه سړی که هلته پروت هم دی، د هغه حضور دلته تدعیه کوي، هغه دلته حاضر دی. هغه که مثلا کولی شو 10,000 موټر یا 1000 موټر منظم کړي او ترافیک تنظیم کړي، اوس دا وسیله چې د هغه استازیتوب کوي دلته 10,000 موټر 4 ساعتو کې مثلا ورو کوي، دروي، لوری ورکوي، جهت ورته ورکوي، د هغه د حضور استازیتوب کوي. دا د استازیتوب وساطت دی. ټکنالوژي کوي هم دا کار، ډېر نور شیان یې کوي. په طبیعت مثلا زموږ منځ کې د استازیتوب وساطت لري، مثلا د کمپوزیشن وساطت لري، د ټرانزلیشن وساطت لري. دغه ډول وساطت دی. تاسو په دغه نظر تاسو وګورئ، دغه زاویې نه د لاتور وګورئ. موږ د اشیاو سره او خپلمنځي رابطه لرو او ټول رابطو کې وساطت موجود دی. خالص رابطه او نګه رابطه نشته ده. ټول رابطې د وساطت په وسیله یا د وساطت په شتون بدلې شوي دي، په دغه څلورو ډولو شکل اخیستی، بڼه اخیسته ده.
نه هغه احساس چې مثلا د ترافیک شتون کې ډریور اخلي همغه د څراغ په شتون کې مخلي د انسان شتون متفاوت دی د څراغ د شتون سره همداسې دی یعنی مطلق نه دی د خپل هستی لري د هغه څراغ د خپل هستی لري خپل د هستی او خپل ذخیرې لکه مخکې مې چې وویل د بلاک باکسینګ لري تاریخ چې جوړه شوې ده کوم فورمولونه چې باندې کارول شوي دي کوم انساني تجربې چې باندې عملي شوي دي او کومې تمې چې انسان ترې لري دا ټول نه ډکه او جوړه ده یعنی دا کولی شي یو ځای کې زمونږ هغه ته یې لوری ورکړي زمونږ غوښتنو ته که زمونږ مطلق زمونږ تصرف لاندې وي خو د دې د نظریې نه وځي مطلق زمونږ تصرف لاندې نه دي مونږ ته هم لوری راکوي مونږ باندې هم تاثیر لري لکه څنګه چې مونږ باندې تاثیر لرو همدغه ده چې مطلق وسیله‌یي وضعیت نشته دی پکې د وساطت وضعیت دی ډېر نور مسایل هم داسې دي فکر کوئ تاسو یوازې خپل ټلیفون مطلق کاروئ که ټلیفون هم تاسو باندې تاثیر لري ټلیفون تاسو مجبوروي چې خپل غوږ ته یې پورته کړئ ټلیفون تاسو مجبوروي چې په جګ غږ وغږېږئ ټلیفون تاسو مجبوروي چې دقت وکړئ خو تاسو تاثیر لري که نه خپل د دې حضور تاسو باندې تاثیر لري هستي یې چې ده یوازې صرف وسیله‌یي هستي نه ده وساطت ده د هغه بل کس چې تاسو ته پیغام د یو خوا نه راوړي په دې ټولو باندې تاثیر لري غږ یې کولی شي ته بل ډول راولي صحیح دی جدا همدغه بلاک باکسینګ دی دا درېیم وساطت دی دا خو جوړ شوی دی د یو مجموعه د فورمولونو نه موږ چې وایو هوشمند سمارټ ټلیفون څه معنا یعنی موږ ورته قایل شوي یاست چې یو ډول سنجش پکې دی یو ډول هوشمندي پکې ده رول ترسره کولی شي دا یې مهمه ده رول ترسره کولی شي لکه څنګه چې انسان ترسره کوي لکه اوس انسانان چې د ټلیفون په شتون باندې کوم ډول انسانان دي دا کېدای شي هغه انسانان نه وایي چې د ټلیفون په نه شتون کې وو بناء د دې شتون په انسان باندې د انسان په اجتماعي کېدو او په اړیکو باندې د وساطت رول درلودلی دی ځانګړی رول دا دی د ټکنالوژي رول هم دا دی موږ د ټکنالوژي په نشتون کې پوهېږو چې څوک یو د اوسني وضعیت سره خو که همداسې غافلانه پرته له مذاکرې هیڅ نه متوجه کېږو چې د دوی شتون زموږ په ټولنیز ژوند باندې څه اغېز لري هیڅ نه متوجه کېږو په دغه ډول په اساسي پوهې باندې او د لاتور په نظریې باندې بیا نه پوهېږو موږ باید دا انکار له ځانه لرې کړو چې دا اجتماعي رول نه لري دا اشیا ټول اجتماعي رول لري او همدغسې جالبه اصطلاح همدغسې ښاریتوب لري ډېر معصوم ښاریتوب لري چې کېدای شي انسانان یې ونه لري په دې بنا جالبه اصطلاح ده د سلطې متافیزیک د سلطې متافیزیک نور نشته دی دا ډول تفکر او دا ډول رابطه دی وایي دا ډول رابطه ما نور له منځه ویوړه اشیاو ته مې د انسانانو تر څنګ ځای ورکړ او دوی ته مې په ذهن کې داسې وښوده چې تاسو د دوی ترمنځ یو ځانګړې او څنګ په څنګ رابطه ده د دې په ځای چې د برلاسۍ او د سلطې رابطه یا زموږ په اصطلاح باندې د خانۍ رابطه یي چې یو کس پکې ګل سر سبد هستی ده دا نور شان هیڅ هسې نه ده هر شی پکې یو ځانګړی رول لري او رول درلودلی دی د عامل شبکې نظریه یا د لامل شبکې نظریه یا د چلند کوونکي او د مقابل لوري چې دی ورسره شبکه کې واقع دی او چلند کوي د دې نظریه څلور اصل لري دا نظریه ډېر ساده ده او ډېره واضح ده یو نه تحویلېدل موږ په علمي بحثونو کې یو تقلیل لرو یو تحویل تقلیل یعنی دا چې تاسو یو شی پیژنئ او د پیژندنو په جریان کې هغه ډېر راوړکوي کوئ تر څو یې وپېژنئ قلیل کمول ته وایي وړکي کول ته وایي ډېر راکموئ وپېژنئ یعنی بیا د هغه منطق پر ورګرځي تاسو یو جز پیژنئ ټول پیژنئ بیا کل پیژنئ بیا هغه د استقلاوي قیاسي منطق هم په یاد دی که نه توضیح کړی مو مثلا په تقلیل ګرایۍ کې دا مسله ده چې تاسو اشیا چې کل دي مثلا نړۍ پیژنئ یا بل هر شی چې پیژنئ یو خاصیت ترې رااخلئ او تقلیل کوئ په دې تقلیل به کله چې دغه یوه برخه پیژنئ بیا داسې فرض اخلئ چې ټول مې وپېژنده موږ انسانان ټول همداسې یو که نه په د اجتماعي ژوند کې خپل موږ چې د یو چا نه دوه چلنده دوه وارې مو د ده دوه برخورده ولیدل فکر کوو د ده ټول برخوردونه همدغسې دي لکه دا دوه برخورد داسې وکړل دا تقلیلي روش دی یو بل تحویلي روش دی یو شی بیخي په هستۍ کې بل شی دی د تحویلي روش دی یو شی په خپلې هستۍ کې چې موږ یې پېژنو بل شی دی کاملا د دې په خاطر چې دا وپېژنو تحویل کوي بل شي ته یو وخت یو چا ویل په دې فیلسوفانو کې چې ما نه اوس نومونه هېر دي اسما دې راسره مرسته وکړي چې په یوناني فیلسوفانو کې د مخکې نه نړۍ د اوبو نه جوړه ده هراکلیتوس
نړۍ د اوره جوړه ده، هستي تحویلول دی یو څیز ته، صحیح ده، هستي انتقالول دی وړل دی یو څیز ته چې دغه یو څیز دی اصلا داسې. دا وایي تحویلېدل اصلا په شناخت کې موږ سره ډېر مشکل پیدا کوي. موږ انسانان ډېر وخت ستونزه په دې لرو چې تحویلوو اشیا یو بل شي ته، یعنې د هستۍ له مخې فکر کوو ټول یو شی موجود دی، انتقالوو ټول یو شي ته. په عرفاني او په مذهبي نړۍ کې وحدت الوجود، یو وجود دی ټول، صحیح دی. دا یو دا روش دا نه مني، دا وضعیت اصلا نه تحویلېدل یو اصل دی. اشیا نه تحویلېږي یو بل ته، په هستۍ کې اشیا نه ورکېږي په یو بل کې. هستۍ کې خپل بنیاداً انټولوژیک ډول سره یوه هستي کاملا مساوي نه ده بل شي سره. همدې لپاره دوه شی تاسو په نړۍ کې نه لرئ چې یو څیز وي. هغه د ټولو منځ کې وساطت په شتون کې رابطه ده. دا یو اصل دی. مثلا موږ داسې هغه کړي دي، تحویلوی مو کړی دی. مثلا موږ فکر کړی دی چې یو وخت ریاضي ټول یعنې منطق، دا همغه تحویلوی دی که کوی شي. یو ډېر لویه مجموعه راوړو په یو ځای کې انتقالوو، وایو چې د دې هستي د دې لویې ټول دغه شی ده، دا په هستۍ کې خپل دغه شی ده، اصلا دغه شی ده. د اصلا کلمه یعنې حقیقت دا ده. لکه مثلا نور ساینس یعنې فیزیک، همدغه د هستۍ تحویل دی. روح او بدن دا دوالیزم، ټول نړۍ هم موږ په همدغه شیانو باندې ویشو. هغه برخه چې روحي او فکري برخه ده چې نه لیدل کېږي، هغه برخه چې فزیکي برخه ده چې لیدل کېږي. دا بیا وایي د انسان بدن د خاورې پورې مربوط ده، روح اسمان پورې مربوط ده. او رفام ټول وایي، ډېرو نورو ویلي دي کنه چې کله انسان مړ کېږي روح ورځي خپل ځای ته، بدن راځي خپل ځای ته. همدې لپاره موږ دا خوښوو. همدغه تحویل دی اصلا، د هستۍ ورکول دي بلې هستۍ کې. فکر کوو چې اصل یې همغه ده. بعضې کسان چې موږ تاسې په یو سطحي او عام ځای کې واقع شي وایي فرق نه کوي، موږ ټول د خاورو نه پیدا یو. د دې معنا دا نه ده چې تاسو خاورې وخورئ، د دې معنا دا نه ده چې خاورو کې واوسېږئ، د دې معنا دا نه ده چې خاورې سره ستاسو بدن یو شی دی. یو شی نه دی، دوه شی دي، رابطه لرئ یو بل سره. یو شی نه دی اصلا، څو شیان دي، داسې باید وپېژنو. دا مثلا نړۍ له یو څیز جوړه ده، دا یو اصل دی. همدې اصولو سره دا بحث خلاصوم. بل دا ده چې شی باید لکه فاعل غوندې په نظر کې ونیسو. اشیا ټول چلند کوونکي دي، رول ترسره کوي. همدغه اصطلاح زه فکر کوم ډېره واضح ده، ده به نه وي ویلې په دغه ډول، زه نه یم مخصوص. رول ترسره کوي. هر شی د یوې مجموعې یوه برخه ده، یو عنصر دی، او د هغه حضور، تاثیر، دوام او پرداخت تاسو له پامه نشئ غورځوی. اشیا لکه هویت لرونکي او چلند کوونکي پام کې ونیسئ، لکه انسان چې کوي. موږ اوس فکر کړی چې تنها انسان دی چې هویت لري، یوازې انسان دی چې مثلا چلند ترسره کوي او اراده لري. اشیا مو د دې ویستې دي. دا پوهېدنه اجتماعي ده او اشیا باید پکې شامل وي. یعنې کلیات چې تاسو ومنئ، بلې هر شی فرهنګ لري، تاثیر لري، په دې ټولو کې موږ سره شریک دي. هر شی کې که ژبه نه لري، په همدې ژبه کې موږ سره شریک دي. اشیا هم په همدې ژبه کې موږ سره شریک دي. صحیح ده؟ داسې شریک دي موږ سره. بلې هر شی ونډه لري. دا دی مثلا د انسان او جهان منځ کې په دغه بنا سره فرق نشته ده. انسان هم چلند کوي، نړۍ او جهان هم چلند لري، هویت لري او غبرګون لري. دا دویم اصل. دریم اصل ترانزلیشن دی، ترجمه ده. اشیا په مخامخ ډول نه پیژندل کیږي او په عین ډول نه انتقالیږي. اشیا د واسطې په اساس بڼه اخلي، ژباړل کیږي. مونږ ته چې کوم شی همیشه را رسېدلی دي، دا ترجمه ده. همیشه مونږ چې غواړو د اشیاو ترمنځ رابطه واخلو یا اشیاو سره رابطه واخلو، هغه شی سره هم چې رابطه ده د یو واسطې په اساس ده، او واسطه ژباړه ده، ترجمه ده. صحیح ده؟ خالصه رابطه نشته ده په دې منځ کې. په دغه بنا هیڅ شی یو بل ته ورته نه دي، هیڅ شی یو بل ته ورته نه دي. دا یو بل اصل. او آخري اصل هغه په ځینو ځایو کې د مسل او د فرع او د غیر فرع، مثلا د اصل خبره چې کوي، اصل کاملا بل شی ده، په فرع کې د ټول شیان مشترک دي. همداسې نه دي. بله
نه هغه د ټولې هستۍ په رابطه په کلیاتو کې فلسفي بحث لري. دی څه وایي؟ دی وایي موږ چې کوم شي سره رابطه نیولې ده همغه شی نه ده چې موږ ورسره رابطه نیولې ده، بلکې دغه واسطه چې منځ کې زموږ ده د رابطې چې ترجمه ده، د ترجمې له لارې نه موږ هغه شي سره رابطه نیولې ده. حسن د ده بحث کولی شو تاسو هغه ته انتقال کوئ، یو د بل د دوی بحثونه یو بل ته انتقال کوي. د ده بحث ته تاسو افلاطون ته انتقال کوي. افلاطون چې کوم شي په هکله خبرې کوي په دې خاطر چې اصلي هستۍ سره دی رابطه نشي نیولی. صحیح دی؟ د دې او د اصلي هستي ترمنځ چې هغه تصور کوي ژباړه منځ کې ده، ترجمه کېږي نړۍ ورته. هغه داسې وایي، هغه مثلا په فرع او اصل باندې ویشي مسل. صحیح ده؟ او برعکس د هغه فورمول په دې باندې بیا عملي کولی شي، خو هغه ډېر کلاسیک دی تر دې. یووالی دا څلورم اصل دی. اشیا اجتماعي یووالی لري، نه هستي پېژندنې، یعنې په هستۍ کې خپل بېل بېل شیان دي، اما اجتماعي یووالی لري. په ټولنه کې همغږي دي، یو بل سره چلند ترسره کوي، په شبکهیي ډول حضور لري، اغیز لري او دوام لري. هر شی د خپل د دوام لپاره او د دغه ټولنیز وضعیت د پرمختلو لپاره ونډه اخلي او ونډه ورکوي، او په همدې حضور سره یووالی لري، ټولو سره اتحاد لري او همغږي لري. هر یو په نوبت سره خپل رول ترسره کوي. دا ټولې درې پورتنۍ بیلګې ټولې یووالی لري خپل منځ کې. دا اصل ډېر زیات مهم اصل دی. آخري نتایج د نړۍ بیا پېژندنه ده اصلا په دغه بنا چې موږ وویلې. آخري خبرې دا دي د لا تور چې موږ باید یوازې په دې خرافاتو باندې تکیه ونه کړو چې ساینس څه وایي، یوازې په دې هم تکیه ونه کړو چې ټولنپوهان څه وایي، بلکې ټولنپوهان او ساینس باید په ګډه ځینې نتایجو ته ورسېږي. موږ د نړۍ په رابطه دغه حضوري او مذاکرهیي فکر لرو. اشیا حضور لري، اشیا رول لري، اشیا هویت لري، اشیا تاثیر لري. موږ انتزاعي دنیاګانې نه لرو، موږ یوازې دنیاګانې نه لرو، مشترک دنیاګانې لرو او دا متخاصمې نه دي. تاسو ګورئ چې څومره خوشبینه نظریه ده. دا متخاصمې نه دي. دا یو بل سره نقص کوونکي نه دي. دا اشیا یو د بل له منځه وړونکي نه دي. دا اشیا موږ غلط پوهېدلي وو، غلط معرفي شوي ده موږ ته. هر شی خپل حضور لري او په تاریخي ډول سره دوام کوي، خپل وضعیت ته دوام ورکوي، په نسل پیدا کېږي، وده کوي، لکه څنګه چې انسان یې کوي. موږ باید دغه ډول دنیا وپېژنو. دا د ښاغلي لاتور نظریه. ډېره مننه.